حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ، وی درې تپوسه درنه کوم، د دې جواب رانه راکړ. یو تپوس ته نه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبر هم جمدې د منډې وي، او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی هغه هم جمدې د منډې وي، او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روځي او بیا هم جمدې وي، بیا هم جمدې دا راته وایي دا څوک دي. او دویم تپوس ته نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدلی دی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او درې راته دا وایي چې دوه ورونه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نسل کاله عمر زیات دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته، دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی او نبی علیه السلام ته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي. ابن عباس عیسائی بادشاہ خط رالیږلی دی، دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه جواب ورکړ، وایي چې دا کوم قبر دی هغې چې قبر هم جمدی دی، او چې کوم سړی پکې خط دی هغه هم جمدی دی، قبر هم منډې وي دی ورسره منډې وایي. وایي دا یونس علیه السلام او هغه کب دی، دا کب دا ګیره الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه هم منډې وایي جم دی، او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی، په قبر کې هغه هم جم دی ورسره منډې وایي. او بیا دا سړی د قبر نه راوځي، یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جم دی. وایي هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې په نور راښکاره نه شي. وایي دا د بحر قلزم چې کوم وخت موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته وایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لار دې کړم، وایي دا کونټۍ د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اوه لارې پیدا کړې، او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو، هوا یې پکې بوتله چې دا اوټه شي چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تېر شي. نو هغه د بحر قلزم مینځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تېر شو، دغه ځمکه ده. په دقه یو ورځ یې نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړه تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او درېیم سوال چې تا وکړه چې دوه ورونه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نسل کاله عمر زیات دی. وایي دا عزیر علیه السلام او دا هغه ورور دی. عزیر علیه السلام ورور ابراهیم پیدا یو ځای پیدا، او اتفاق دا چې دواړه په یو ورځ مړه دي.